محاکات یا په اوسنۍ اصطلاح تقلید په انګریزي کې ورته ایمیټیشن وایي او په ټولو ادبیاتو کې هغه یوناني اصلي کلمه چې میمیسیس ده هغه استعمالېږي. د میمیسیس کلمه په یونان کې اول یو مذهبي ارزښت لري. د یونان مذهب د ګڼو خدایانو مذهب او د خلکو عقاید د دغه خدایانو په کړنو پورې تړلي وو. نو کله به چې مذهبي مراسم په ځای کېدل دغه کړنې به په یو ډول انځورېدلې. نو دلته د دې انځورولو لپاره څو وسایل کارېدل چې له یوې خوا رقص او اتڼ ورته پکارېده، نڅا ورته پکارېدله، د بلې خوا پیخي استعمالېدلې او موسیقي استعمالېدله. یعنې په دغه وسایلو باندې د خدایانو کړنې د انسانانو سترګو ته مجسم کېدلې. همدغه مفهوم افلاطون هم راخستی دی. د میمیسیس مفهوم افلاطون هم راخستی دی. د جمهوریت په کتاب په 3 او 10 کتاب کې هغه هم په دې عقیده دی چې انسانان هیڅ شی نه ایجادوي، هر څه شته او انسان چې څه کوي هغه د یو موجود شي تقلید دی. افلاطون وایي چې بهتره نه ده چې پوهه ووایو، بهتره ده چې تذکر ووایو. یعنی یو شی دوباره یادوو، ځکه چې هغه واقعیتونه چې مونږ واقعیتونه بورو په حقیقت کې واقعیتونه نه دي، هغه د واقعیتونه انځورونه دي او واقعیتونه زمونږ د حواسو له دنیا نه بیخي بهر په بل شکل باندې وجود لري. خوشحال خان وایي لازله فرزانه یم لتروسه. د افلاطون په نظر یم دغه د میمیسیس کلمه چې تاسو یادوي دا یو قسم پوهه شته و موږ صرف را یادوو. پوهه د واقعیت نه مخکې هغه چې موږ ورته واقعیت وایو د هغه نه مخکې موجوده وه چې هغه د ایډیا په نامه باندې هغه یادوي او مونږ چې څه د هغې پوهې نه بیرته را اخلو د هماغې ایډیا یو انځور دی. یعنی تقلید یې کوو. بیا دغه د میمیسیس مفهوم ته البته د افلاطون په ژوند کې هم د ارسطو او د افلاطون ترمنځ په دې باندې اختلافات او دوی سره ډېر بحثونه په دې باندې کړي وو. ارسطو میمیسیس د بیان دپاره یو وسیله ګڼي، یعنی هغه څه چې زمونږ د ذهن نه بیرون شته، که هغه کړنې دي که هغه موجودات دي، کله چې مونږ د دوی په باره کې خبرې کوو، کله چې مونږ دوی بیرته یادوو، نو په یو شکل د دوی بیا انځورول کوو او دغه بیا انځورول همدغه د میمیسیس یا د تقلید خبره ده. نو په دې خاطر له افلاطون سره بیا نو اختلاف په څه کې و. افلاطون خو همدغه شی وایي. افلاطون وایي چې هغه څه چې موږ ورته واقعیتونه وایو هغه نشته. دا واقعیتونه زمونږ د فهم او درک نه پورته د یو بل واقعیت هغه تمثیل دی چې موږ راخیستی. ارسطو بیا دا نه وایي. ارسطو مادي جهان ته په واقعیت قایل دی او د دغه مادي جهان نه چې موږ کوم انتباهات اخلو هغې ته هم په اهمیت قایل دی او دغه انتباهات چې بیانېږي د دغه بیان دپاره د میمیسیس له مفهوم نه استفاده کوي. که زه پوه شوم تاسې په خبره، افلاطون وایي چې دغه دنیا خپله یو رسم غوندې یو شی دی، حقیقت نه دی، یو مجاز دی. نو د دې مجاز تقلید چې کوئ، مثلا یو ګل دی په پسرلي په موسم کې غوړېدلی دی، دا یو مجاز دی. دې انځورګر که کینی او د دې رسم باسي، نو دا ګل په اصل کې خپل هم تصور غوندې شی دی او دی لګېدلی دی، د دې تصور یو بل تصور جوړوي. نو دا چندان کار نه دی. خو ارسطو وایي چې نه، دا ګل واقعیت دی. نو بنان د دې که کوم رسم باسي نو دا د واقعیت رسم باسي. دغه خبره کولی دغه خبره بالکل همدغه خبره ده چې افلاطون هر څه مجازي ګڼي او ارسطو واقعي دنیا په رسمیت پیژني. استاد مندلی په ځینو کتابونو کې د ارسطو د محاکاتو د نظریې او د ارسطو د استاد د افلاطون د محاکاتو د نظریې په منځ کې یو بل فرق هم کوي. دوی وایي چې افلاطون ځکه محاکاتو ته په درنه سترګه نه کتل چې دا یې د تقلید کړل. دا خبر البته تاسې هم وکړه چې ده ویل چې اصلي دنیا بل شی دی، دغه دنیا یو قسم تقلید دی، یو عکس دی، او بیا شاعر یا انځورګر یا بل هنرمند کینی د تقلید کوي. نو دا څه معنا نه لري. خو ارسطو وایي چې نه، شاعر یا انځورګر غواړي چې هغه شی چې په بیرون کې دی
په فطرت کې دی، په دنیا کې دی، هغه سره سم کی لکه څنګه چې په کار دی، یعنی هغه اصل ته ورته رسم کی. فرضاً مورخ دی، مورخ یو پیښه د هغه عیناً لیکي، خو شاعر یا هنرمند هغه پیښه لکه څنګه چې په کار ده، لکه څنګه چې باید یې انځوروي، او د دې باید نه منظور ده چې اصل ته ډېره نږدې ده، یعنی دی د هنري محاکات حقیقت ته نږدې ګڼي. نو د دې له خاطره دغه یو باریکي هم څنګه ده، دغه باریکي شته ده. اوس دغه تقلید کېدای شي چې ساده تقلید وي، یعنی په عیني جهان کې یو څه شته او هماغه په هماغه شکل ما بیرته راواخیستل، او بل ډول تقلید هغه ته وایي چې یو سبک ورکوي، یو ډول ورکوي، یو تراش ورکوي واقعیت ته، چې په دې کې غربي پوهان د سټایلایزیشن اصطلاح کاروي، یعنی یو سټایل وربخي، یو بڼه وربخي، او یا وایي چې یو خپل خیال هم ورسره هنرمند ګډوي. نو دلته خپل ځان هم ورسره شریکوي، دلته ورسره هنرمند خپل ځان هم شریکوي. یو ګل ته ګوري، دغه ګل په یو شکل دی، په یو حالت کې دی چې انځوروي، دی په داسې یو بڼه انځوروي چې ښکلا یې لا زیاته شي، په اثر یې په لیدونکي باندې لا زیات شي. نو دلته دا ویلی سو چې کله افلاطون وایي چې محاکات بیکاره کار دی، ښه کار نه دی، هغه په حقیقت کې له یو کورکورانه تقلید نه دی د منظور دی. او ارسطو چې دی هغه وایي چې نه، یو څه کمولو، زیاتولو، خیال ورګډولو باید داسې وي. دلته د ارسطو په نظر باندې محاکات یو محترم شی دی، یو مثبت ارزښت دی، او د افلاطون په نظر باندې چندان مثبت ارزښت دی. دغسې ویلی سو. زه فکر نه کوم چې افلاطون د محاکات بې ارزښته وګڼي. افلاطون فقط هم دومره وایي چې محاکات واقعیت ته د ورنږدې کېدو لار نه ده. په داسې حال کې چې ارسطو وایي چې محاکات یا د واقعیت د ښکاره کولو لار ده، او یا د واقعیت د ورنږدې کېدو او حتی د ورسېدلو لار ده. یعنی افلاطون په هنري ارزښت کې شک نه کوي، خو حقیقت ته پر رسیدو کې شک کوي. حقیقت ته پر رسیدو کې شک کوي. استاد منلی نن سبا چې کوم کتابونه له انګریزي ترجمه کیږي، د محاکاتو په ځای د تقلید کلمه امیټیشن راخلي، عیناً هغه انګریزي کلمه ترجمه کوي. ځینې کسان بیا وایي چې دا ښه نه ده چې موږ نن سبا تقلید لیکو، تقلید یوه منفي معنا هم لري. تاسو څه پکې وایاست؟ آیا موږ که په پښتو کې یو شی لیکو، دغه د ارسطو هغه یوناني کلمې ته میمیسس ته محاکات ولیکو که تقلید ولیکو؟ که چیرې موږ وغواړو چې په اسانه خپل مفهوم افاده کو او داسې ووایو چې لوستونکی یا اورېدونکی په اسانه پوه شي، نو دلته تقلید زموږ دپاره یوه عامه کلمه ده، او بهتره ده چې موږ تقلید وکاروو. په هر صورت په ادبیاتو کې هم محاکات کارول شوي دي، هم تقلید کارول شوی دی، هم میمیسیس کارول شوی دی، او په دې کې موږ کوم اخلاقي مجبوریت نه لرو چې د دې دواړو کلمو ترمنځ یو انتخاب کو، د ضرورت په اساس له هر یوې نه استفاده کولی شو. د محاکاتو په بحث کې یو بل شی ډېر مهم دی، هغه دا ده چې موږ ویل چې محاکات د واقعیتونو تقلید دی. نو دغه تقلید په څو ډوله کېدلی شي، او دلته د یو فرانسوي فیلسوف د پول ریکور یو نظر کېدای شي چې موږ بیرته د ادبیاتو ساحې ته لږ په زغرده ورننه باسي. هغه میمیسیس په درې برخو ویشي یا په درې مرحلو کې یادوي. لومړی میمیسیس هغه ده چې د تشکل نه وړاندې، یعنی هغه وخت چې زه په یو واقعیت کې دننه یم، د واقعیت لوبغاړی یم، همدا اوس زه او ته سره خبرې کوو، دا یوه صحنه ده، زموږ د ژوند یوه صحنه ده. نو دغه صحنه په دې باندې موږ مخکې فکر نه و کړی، مګر د خبرو کولو مفهوم زموږ په ترمنځ موجود و، په یو موضوع د خبرو کول مفهوم زموږ ترمنځ موجود و. نو دا هغه شیان دي چې موږ تقلید کوو، ځکه چې دا کار موږ پخوا هم کړي دي، د نورو هم کړي دي، مګر په دغه شی باندې ما او ته مخکې له مخکې سره نو جوړ شوي چې دا خبر به څنګه کوو. دا د ژوند یو وضعیت دی، او دا د وینا او د بیان نه مخکې وضعیت دی. د میمیسیس دوهمه درجه هغه د تشکل درجه ده. دلته چې مونږ یو موضوع ته، یو موقعیت ته تشکل ورکوو، معنا دا چې د هغې په باره کې خبرې کوو، هغه هم په خپل مغزو کې حلاجي کړی دی، هغه ته هم یوه بڼه ورکړې ده، او مونږ دغه بڼه بیانولی شو. نو دلته مونږ راځو د بیان او د حکایت مرحلې ته.
بیا دریمه درجه د میمیسیس هغه وخت چې مونږه دغه شی چې مونږ تشکل ورکړی دی دې ته د سره بیا په خپل فکر کې په دې باندې کار وکړو او یو بله بڼه ورکړو چې دلته د هنر ساحې ته ورګډېږو. که خپلو آثارو ته وګورو زمونږ په خپلو تولیداتو کې د حکایت برخه ډیر زیات اهمیت لري، که هغه په شعر کې، که هغه په نثر کې، حتی که په انځورګرۍ او په پیکره سازۍ کې. له حکایت نه مطلب د یو شي را اخیستل او انځورول، د یو شي را اخیستل او د هغې بیرته بیانول دي. مثلا د طبیعت منظره ده، د پسرلي منظره ده، شاعر راولاړېږي هغه ګلونه چې په طبیعت کې دي هغه په خپل شعر کې زموږ سترګو ته درایي. دا په حقیقت کې یو قسم محاکات ده. دا د محاکات دوهمه مرحله ده. اوله مرحله دا ده چې شاعر په خپله ځي هغه طبیعي صحنه ګوري. بیا د محاکات دریمه مرحله دغه ده چې شاعر دغه ګل را اخلي، دغه ګل چې په طبیعت کې لیدلی دی د یو بل موجود چې مثلا د ده یار دی، د ده اشنا دی، د هغه تر څنګ ږدي او د دې نه یو بل واقعیت رامنځته کوي چې هغه ګلمخی دی او د ګلمخي واقعیت ماته بیانوي. دا په شعر کې زموږ یو عام مثال و، مګر که چیرې زموږ نثري ادبیاتو ته راشو نو بیا هم دغه خبره ده. زموږ اکثره داستانونه د میمیسیس دوهمه مرحله کې بند پاتې کیږي، یعنی پیښې بیانوي. دا پیښې د یو زمان سره تړلې دي، د یو مکان سره تړلې دي، د یو خاصو سیاسي اجتماعي ټولنیزو شرایطو سره تړلې دي، اقتصادي شرایطو سره تړلې دي، او زموږ اکثره داستانونه دا پیښې په همدغه ډول بیانوي. نو دا یو هنري ارزښت لري، مګر تر دې پورته مونږ کولی شو چې همدغه پیښې راواخلو، هغه په خپل مغزو کې د نورو پیښو سره ګډ کو، د هغې زوخه راوباسو، د زوخه ته بل شکل ورکو او دا د شعر په بڼه یا د یو داستان په بڼه بیرته اظهار کو. یعنی هغه داستان چې زه وایم همداسې به وي لکه په واقعیت کې چې تیریږي، مګر تر هغه څه چې واقعا تیر شوی تر هغه به ښکلی وي. یعنی هغه څه نه دي چې باید چې تیر شوي دي، هغه څه دي چې باید تیر شوي وای. نو د میمیسیس دریمه مرحله دغه مرحله ده چې له بده مرغه د افغانستان په آثارو کې کمه لیدل کېږي.